صدقه تر رمشم د اخلاق په سر لیدي محمد زمان نبی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه، دا خبره د ذهن څخه وباسه چې کمالات به حاصلوم بې د هر قسم تکلیف او مشکلاتو څخه، ځکه دا د عقل څخه لرې خبره ده چې د ګلاب په لټه کې او اغزو سره سروکار نه لري. هیڅ کله د ستونزو پرته د اسانه ژوند هیلهمن مه اوسه، داسې ژوند هیڅ شتون نه لري. همدې د وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي فإن مع العسر یسرا، بېشکه د سختۍ سره اسانتیا وي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ته مجاهده کوه، قربانی کوه، محنت کوه، کوشش کوه، خواري کوه، خوله د ځان نه وباسه. د الله پاک د طرف نه به خصوصي پیرزوینې په خپلو سترګو باندې په خپله وګوري. همت مردان مدد خدا، چې بنده همت کوي نو د الله پاک مدد راځي. الله پاک فرمایي ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د الله پاک د دین مدد شروع کړو، الله پاک به تاسو سره مدد شروع کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.